ولې شي تاسو چې تاسو د واتس اپ ډیلیټ میسجونه خپل په موبایل کې وګورئ. مطلب تاسو ته څوک میسج وکړي تاسو د کتلو نه مخکې هغه خپل هغه میسج واپس ډیلیټ کړي یا بل څه تاسو ته راولېږي او موږ کتلی نه وي هغه زموږ د موبایل نه هغه هر څه واپس ډیلیټ کړي. زموږ په زړه کې هم شک پیدا شي چې آیا د کس په ما ته څه داسې رالیږلي وي چې زما د کتلو نه مخکې هغه واپس ډیلیټ کړل. نو داسې یو سیټینګ درله ما راوړی دی په نوي ویډیو کې چې دغه هر څه تاسو کتلی شئ که هر څه هغه څونه پیرې هم ډیلیټ کړي تاسو ته راولېږي بیا یې ډیلیټ کړي هغه تاسو خپل په موبایل کې د هغه مکمل پوره میسج چې دی هغه څنګه کتلی شي. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دغه طریقه درته راښایم نوي ویډیو کې ویډیو سکپ کوئ مخکې دونه مخکې ویډیو کې شنه راز دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کوئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به سمپل تاسو ته اپلیکیشن پکار وي هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې درکړی دی. هلته نه به سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ. کله هم چې تاسو دغه اپلیکیشن بیا خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ نو سمپل دلته کې به تاسو دا دې ځای نه فرمیشن الاف کړئ دې ته ټیک ته دا فرمیشن چې الاف کړئ دلته به دا آف وي نو دا به هم د دې ځای نه تاسو آن کړئ. دې ته تاسو ټوټل پرمیشن چې دی هغه الاف کو. اوس چې کله هم څوک میسج وکړي او هغه میسج واپس ډیلیټ کړي ټیک ته نو دغه ډیلیټ میسج به ستاسو سره په دې ځای کې ستاسو په دې سکرین کې فروت وي تر هغې پورې چې څو پورې تاسو کتلی نه وي. مطلب داسې اوس څوک هم نشي کولی چې تاسو ته میسج راشي او هغه میسج واپس ډیلیټ شي او تاسو هغه میسج ونه ګورئ. نو د هر چا ډیلیټ شوی میسج چې دی یا بل څه تاسو ته څوک څه راولېږي یا میسج راولېږي هغه واپس ډیلیټ کړي نو هغه تاسو په دې ځای کې په دغه طریقې سره ریډ کولی شئ. د هغه میسج تاسو په دغه اسانه طریقې سره خپل په موبایل کې کتلی شئ. قدرمنو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به که خوښ شوی وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایب ول مه هېروئ ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.